قدرمنو نن به موږ تاسو سره د پاکستان فلم انډستری د یو مایناز اداکار رشید ناز صاحب په حواله سره خبرې اترې کوو. رشید ناز د پاکستان فلم انډستری هغه اداکار و چې هغوی یوازې د پاکستان فلم نه بلکې زموږ د ګاونډي ملک هندوستان په فلم انډستری کې هم د خپل فن مظاهره کړې ده. نن به موږ د هغوی په ژوند باندې خبرې اترې کوو چې هغه چېرته پیدا شو، چېرته لوی شو، فلم انډستری ته څنګه راغی او په کوم حالت کې وفات شو. نو پروګرام ډېر انټرسټینګ دی، تر اخره یې وګورئ. رشید ناز صاحب په 1948 کې په پېښور کې پیدا شو. د دوی والد محترم به د میوې د تجارت روزګار کولو او اکثر به د افغانستان نه فل فروټ راوړل او د پاکستان په مختلفو منډیو کې به خرڅول. رشید ناز خپل ابتدایي تعلیم په پېښور کې حاصل کړو او د تعلیم ډیر زیات شوق یې نو د میټریک نه بعد یې د خپل پلار سره د تجارت کار شروع کړ. رشید ناز د خپل شوبز کیریر آغاز د سټیج نه کړو. کله چې په 1971 کې د سیلاب ضدګان د فند ریزینګ لپاره یو سټیج شو کېدله، نو د یو کردار لپاره رشید ناز ساين کړی شو. دغه کردار دومره سوپر هټ شو چې د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه رشید ناز ته د یو پښتو ډرامې افر شو او بیا دا سلسله هم دغه روانه شو او رشید ناز په بشمیره اردو، پښتو او هندکو ډرامو کې د خپل فن مظاهره وکړه. د هغوی په مشهورو ډرامو کې دیدن، خدا زمین سے گیا نہیں، انکار، انوکھی، اپنے پرائے، غلام گردش، دوسرا اسماء، ناموس، آن، فتر او نور ډېر بشمیره ډرامې شاملې دي. د هر اداکار دا خواهش وي چې هغه دی په سلور سکرین یعنی په سینما باندې راشي. همدغسې د رشید ناز هم دا خواهش و چې هغه دی په فلم کې د خپل فن مظاهره وکړي. د دغه خواهش ته خاطره رشید ناز لاهور ته لاړو او مشهور هدایتکار سید نور په خپل فلم ډکیت کې په دغه فلم کې د هغه وخت نوموړي اداکاران شان بابر علي، معمر رانا او نور ډیر تکړه اداکاران شامل وو. په دغه فلم کې د رشید ناز اداکاری ډیره زیاته خوښه کړې شو او دوی ته د نورو فلمونو افر هم وشو. د هغوی په مشهورو فلمونو کې خدا کے لیے، ډکیت، لاهور سے کراچی، سفریم عشق، ورنه او نور ډیر زیات فلمونه شامل. په فلم سپریم عشق کې هغوی د شهنشاه اکبر کردار ادا کړی چې ډیر زیات خوښ کړی شو. په فلم خدا کے لیے کې رشید ناز د یو مولانا کردار ادا کړی. دغه کردار دومره سپر هټ شو چې زموږ د ګاونډي ملک انډیا نه یو هدایتکار نریش پانډے رشید ناز ته په انډین فلم بیبي کې د یو مولانا کردار کولو آفر وکړو. په دغه فلم کې د رشید ناز سره اکشے کمار، انوپم کھیر، ډینی او نور ډیر زیات سپر سټار موجود او ټولو اداکارانو د رشید ناز د کردار نګارۍ ستاینه وکړه. راځو د رشید ناز صاحب ژوند طرف ته. رشید ناز صاحب په خپل خاندان کې واده کړی و چې د هغې نه د هغوی یو زوی حسن نعمان وزیږېده. حسن نعمان د پیدایش نه څه موده بعد د هغوی والده محترمه وفات شوه. رشید ناز صاحب د هغې د وفات نه بعد دویم واده ونه کړ. ټوله توجه یې د خپل زوی حسن نعمان په تعلیم او تربیت باندې مرکوز کړه. حسن نعمان خپل تعلیم پوره کړ، نو د هغې نه پس د خپل پلار په قدم باندې قدم کېښودو او شوبز ته راغی. د هغوی وړاندې ډرامه میری دولاري وه. د هغې نه بعد هغوی په نورو هم ډیرو ډرامو کې کار وکړو چې په هغې کې مشهورو ډرامو کې د هغوی تانا بانا، سنگ ماه، ګونګټ، سنگ مرمر، جوټانی او نور ډیرې ډرامې شاملې دي. حسن نعمان په 2013 کې د ډرامې میری دولاري په شوټینګ په دوران کې د مدیحه رضوي سره ملاقات وشو او د هغوی سره واده وکړو. مدیحه رضوي د پاکستان فلم انډسټرۍ د مایناز اداکارې دیبا بیگم لور ده. مدیحه رضوي یونیورسټي اف لاهور نه ګریجویشن وکړو او د هغې نه پس شوبز ته راغله. د هغې په مشهورو ډرامو کې میرا دل میرا دشمن، کتنی گرہ باقی ہے، راجو راکټ، بڑی آفا، پریزاد او نور ډېرې ډرامې شاملې دي. د حسن نعمان او مدیحه رضوي دوه لوڼه دي او ښه په خوشحالۍ خپل ژوند کوي.
رشید ناز په سن 2022 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او دغسې پاکستان فلم انډسټري د یو مایناز اداکار نه محرومه شوه. موږ ټول د هغوی د مغفرت لپاره دعا کوو. قدرمنو که ستاسو زموږ پروګرام خوښ شوی وي نو موږ ته د کمنټس په ذریعه ویلی شئ او که زموږ نه په دې کې څه غلطي څه کوتاهي شوي وي نو بیا هم موږ ته د کمنټس په ذریعه ویلی شئ. والسلام.